السلام علیکم ګران شاګردان ولاد ویک شروع جوړ بس راځو د نن سبق ته د نن سبق چې دغه په انګریزي کې د یټ او سټیل استعمال زده کړئ دا هم یو بنیادي او ضروري داسې انګلیش دی چې موږ په ورځني ژوند کې ډېر زیات استعمالوو راځئ د دې فرقه د دې معناوې څه سره نږدې خو بیا هم بدلې دي جلا دي راځئ د دې پوره سر په خلاص کړو چې د دې اصلي استعمال او اصلي معناوې څه شي دي راځئ اول دپاره به یې څو مثالونه ووایو بیا به یې پوره تفصیل درکړم تعریف او د دې معناوې به هم در وښیم اول دا یوه جمله ده I have not reached yet I have not reached yet زه در اوسه نه یم رسېدلی I have not gotten my salary yet I have not gotten my salary yet ما در اوسه تنخواه نه ده ترلاسه کړې یو څو مثالونه درته وایم بیا پوره تفصیل در کوم He is still eating the food He is still eating the food هغه در اوسه پورې ډوډۍ خوري پیسې وې دی My salary yet to be gotten معنا زما تنخواه به اوس ترلاسه کېږي England yet to be defeated اوس به لا انګلند شکست خوري یعنې د هغه شکست خوړل پاتې دی هغه به یې ور شکست خوري ماته به خوري معنا په کرکټ کې به داسې شیانو کې دا یې پیسیو حالت دی اوس به راسو له دې پوره تعریف او استعمال او معناو ته اوس به نو راسو د یټ او سټیل اصلي معناو ته د دې تعریف ته بیا په اخره کې د څه جملې دي دا به تاسو په انګریزي کې راته واړوئ دا ستاسو دپاره کوچنی امتحان دی یټ د یټ معنا د خپله معنا د تر اوسه پورې د سټیل معنا د اوس هم که څه مثال هم دا یټ سټیل ته وګورئ د یو رقم معلومیږي مګر د دې معناوې جلا دي استعمال یې جلا دی د یټ معنا د تر اوسه پورې او د سټیل معنا د اوس هم اوس به راسو تعریف استعمال اوس به راسو استعمال یې دا دی چې یټ په منفي جملو کې استعمالیږي او په سوالیه جملو کې سټیل په ساده جملو کې غټ فرق یې دا دی بل چې یټ په منفي جملو کې او سټیل په سوالیه او په ساده جمله کې استعمالیږي نو دا رقم اوس تاسو کولی شئ چې خپل ځانونه امتحان کړئ په دا دوو جملو باندې تاسو ته واړوئ ترجمه کړئ که چیرې تاسو کې فیل سواست بیا به زه ستاسو سره کومک کوم په کمنټو کې هغه تر اوسه د دروغو ویلو عادت نه دی پرېښی یا پرېښودلی یوه جمله دا ترې واړوئ ترجمه یې کړئ بل دا زه ډېر حیران یم چې هغه در اوسه ویده دی دا ستاسو لپاره دوې ډېرې ښې جملې دي چې تاسو په دې کې بریالي شئ که چیرې مې دا دوې جملې ولیکلې نو بیا ستاسو په د سټیل او د یټ په استعمال او په معنا سره خلاص شولو او که چیرې مې په دې سره خلاص شولو نو بیا ستاسو انګلیش ډېر مضبوطه دی تاسو په انګلیش کې ډېر تکړه یاست مننه الله حافظ که ویډیو لایک کړئ ښه به وي